دل محمد به شریف خو یو ګپ وکړه یاره په دادی مخ لکه تر دیوال چونګشه واړی ستا بیا دی مخ ته لکه دا خواجه بیرته راواړی یاره دا ایفون موبایل دی دا آیفون نه دی یاره ایفون دی نه دی آیفون ایفون دی نه دی آیفون. السلام علیکم. وعلیکم سلام. حاجي صاحب د ایفون د نامه دې اورېدلی دی؟ یاره د ایفون د نامه مې اورېدلی دی خوړلی مې نه دی. یاره دل محمد ورته دا میلمه راغلی دی یو بوتل ورته راوړه. بسۍ دې زه زبردستي بوتل راوړم. بیدار یې راوړه. ښه میلمه ته څنګه یې؟ ښه یم جوړ یم نظره ته څنګه یې؟ زه پول برابر یم. دغه دی بوتل مې درته راوړم. میلمه بوتل در واخله. دا خالي ده یاره. یاره خو دې خالي راخستی دی. یاره اوبه ما ځینې وچښلی خالي بوتل مې دوی ته راوړم. نظر محمده یاره ایسه ټیم راپاس که ټیم مې نه پاسېږي پخوانۍ یوه دانه ګپه راته وکړه. ګپه درته وکړم؟ یاره زموږ کلي ته یو چغال راغلی وی. چغال چې راغلی وي نو بیا باندې ناوخته سولی ماښام سولی نو د کلي خلک ګرد پر راووتل چې پر راووتل وروره چغال شاوخوا پر راوګرځېدل نه دی چغال کې منډه کړل چې که منډه کړل کلي والا چغال دی چغال دی چغال دی چغال وروره منډې وی بل د شا په پسې دی نه دی چغال څوکه دا بل چغال ته مخ راواړوي ویلې دا ګرد کلي والا مې پېژندې زه په قرآن کې یو هم کې پېژندم. نظر محمد یو کیسه خو راته وکړه یاره. یاره یو ټین کې د دوو مرغانو په دانه سره جنګ ولی. سره جنګ یې وی نو قرار بله واره هلته پښې تېرېدله پښې چې تېرېدله وروره قرار وراغل دواړې مرغیانې وخوړلې نو ما ورته ویلې دا پښې ته معلومات دا مرغۍ دې دواړې ولې وخوړی چې څنګه ګواښ وکړلی ول دا ښه دی چې ما وخوړلې کنې دا سره وزل. نظر محمد چیرې ځې؟ یاره ځمه پارک ته ځمه. یاره په پارک کې میږي بندي کړي دي. نو ما بیا ته کله بولې؟ هلکه دین محمد پرون سکول ته ولې نه وې راغلی؟ ماسټر صاحب زه بیماره ولمه. بس سبا چې راځې د ډاکټر پرچې به راوړې ښه دی؟ ماسټر صاحب موږ ودم لکللي ولو. دین محمد پورته سه هغه چیشت دی چې خوري یا نظر نه کمزوری کوي؟ هغه واښه دي. هغه څنګه؟ تا یو ورځ د غوا په سترګو چشمې لیدلي دي؟ ښه دین محمد ستا د پلار چې 200 روپۍ پکار یې زه 1500 روپۍ ورکړم دی به ماته څو بقایه راکوي؟ 1 روپۍ هم نه. ته کښېنه قرار په حساب نه پوهېږې؟ زه په حساب پوهېږم ته زما پلار نه پېژنې. خدای نظر محمد شرمېږه مه دل محمد کاو شرم نه یاته